دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین. ایو پیرو یو کلی ته تللی و، کلی کې څه ګوري چې ټیپرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر. اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی. سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر، ټیپرم په 2 پیسې سیر، گازریم په 2. پیروی مرید ته چې بچیا تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که پکې گیر شو تپوس کولو والا بسوچ دی. مرید ډېر مانداو، هغه وی چې حضرت لږ به ایثار شي، ډېر مانده یم او دا سوچه غوړي ډېر ارزان دي چې لغوندي اخرمه چې خشم. هغه وی سوچه غوړه خو به اخره خو سټ به دي ګوسیم خوري. وی چې نه صاحب لږ ایثار شه. وی ډېره ښه ده چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو پې کړې ده. خو چې میاشت 2 تېرېدې شیخ نه داسې کټی جوړ شه چې بیا به په ملا کټ راته. بادشاہ اوس حکم کړی دی په یو سړي باندې چې دا پانسی کوي. هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړی نه ټینګېده. بادشاہ ته راپورټ وشو چې جی دا سړی خو مانده دی او په دې مرۍ کې کړی نه ټینګېږي، بوټه تې بیا وځي. بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروري ده چې هم دی پانسی کوي چې د ده مرۍ کې کړی نه راځي. غټه مرۍ والا وګورئ خو یو سړی مړ کوي هر څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټوي چې وی کتې دا د پیر صاحب مرید باندې او وی والله د ده مرۍ والا فټ ته راویني شیخ ولی لکه وی وروره کړی د بل چا په مرۍ کې نه فټ کېږي. وی نو ما څه کړي دي بیړم غرکشه. وی څه دې کړي نه دي، هلته کړی په بل چا کې نه راځي، کړي دي هېڅ نه دي او کړی په تا فټ کېږي. پیر لراغی چې غرق شم اوس ما څه کړي دي چې وایي کړی په بل چا نه فټ. وی ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچه غوړي خو خورې او سټ به دي ګوسې هم خوري. وی پیره خدای ته ګوره اوس ته چل کوه. نو پیران خو ډېر هوښیار مې کړ، ډېر هوښیار. زه رښتیا ته هم ډېر خفه یم چې ما ځان ملا کړی، ډېر خفه. چغې دي او سوري دي او بدې ورځې دي او صاحبه جګړې دي او جیلخانې دي او په لوی غم اخته یم. که ځان مې پیر کړی وی داسې مزه به یې کولی، لوی خوند به. اوس خو صاحبه په قهر اخته ی. د ټریفک د سپایي غوندې که ښځه را روانوي چې ما، که جینۍ را روانوي ما، که هلکان را رواني ما، 3 لارې بلاک کړی، 3 واړه درته کنځلې کوي. دوست تو خایا چې دوست به دې څوک. پیر له خو که ښځې ورغلې په سر وله لاس راکاږي، الله دې نورم ښه کا. که جینۍ ورننوتم په سینه مینه ورته، الله دې نورم ښه کا. حاجي آسان شی دی، مال دی، پیسې دي، خوراکونه دي صاحبه، ها کو دی، ملاتوب ګران کار. نو پیران ډېر هوښیار دي. هغه ورته اوس مې خلاصوه. وی به داس چل دی چې سبا لا د دې 500 دا کړی ده. پیر یې ورته ووایي چې تا نه مخکې به پې زه ورمنډه کړم او بیا ته پې ما نه مخکې ورمنډه کوه، زه به ته به سره ونښلو. بادشاه به یو تپوس وکړي او زه به یو خبره وکړم، ستا ځان به خلاص شي. چې سهار شو بادشاه راغی چې سړی پانسي کي، دې پیر په دې کړی ورمنډه کړې، مرید یې پې ورمنډه کړې، دواړه په پرزونو دي، یو وی زه پې ورځم بل وی زه. بادشاه وی دا چل څه دی؟ پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولیده چې په دې کړی کې جنت دی، چې د چا غاړې ته پرېوته نیغ به جنت ته ځي. زه دې مرید ته وایم چې زه جنت ته ځم او دی وایي چې نه زه ځم. دا جګړه ده زما او د ده. بادشاه ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کښېنئ، جنت ته زه ولې نه ځم، زه ولې نه ځم. کړی بادشاه په خپله غاړه کې اچولی دی او د خپلې خولې نه اډر ورکوي، راکاږئ او چې ګړد شوی دی او سټ یې هلته. پیر وی مرید ته چې تخته بیړه دی غرکشه، ځان دی خلاص شو. او ما ته وګورئ په دې زمانه کې به دا بدبخت قوم
د پانسای کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شعرنا پرسان دے ایس پتہ پکې نه دی اسلام 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 پنځه کاله وشو اسلام په ټي وي کې دمانم لګیا دی اسلام دې په یو بل خبره ووري ما ته ګوري ما ته یو سړیو خبره خو پوهیږي کنه ملغلره بیا مونتا نو مال چې نوې کفن راوان غونده د نوې کپڑے کفن زما جوړ نه کې بابا ولی وې بچیا نوې کپڑے خو ژوندیا غوندي د زینت د پاره ستاپلار چې مرشي نو د مړو د زینت سره څکار دعا را تکوا چې الله د حضور په خوا کې د اوسېدلو زینت راته نصیب کی سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون قبر وکلسته شه د حضور په خوا کې جنازه اوچته شوا جنازه وشوا لحد کې خوې شو ورپسې د کانی تبزیو لګولې سشګاو خو د قبر مبارک ته صحابه بیا کانی را لری کړه چې دا شګر او باسو سګوري چې د رسول الله د روزینا د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړې استه دی ورته یا ابو بکر په خدای قسم زه خود ډېر وخت نستا په انتظار ما صحابه غبراو شو یکدم کانی بیا ولګول او قبر بند د نرستو انتخاب د امیر المؤمنین عمر فاروق شه اکه سي ډېر وګدي دي لنډه غوندي درته کومه لنډه د شپې ګرځي لګیا ده په خپل دور حکومت کې چې اسنه چې د شپې زوده مو چاته تکلیف ونشي اسنه سګوري چې یو خزاده بچی ورته پراته دي په اور باندې کټوي خدا چې بچی وجاړي دا کټوي کې سمسي وي چې کړکړ غوندي आवाज وشي بچی بیا غلی شي امیر المؤمنین لري نه ولار دی دا تماشا کوي چې نږدې ورغه وي بیبي دا څه کوي اگر ته ځا کار کوه وینه بیبي حل بوي وزاد دردمند زړه ول درد زه خود دردمند ما زه د جلسې ته پولیس والام ډېر راغلي واوري کچا درته وې پلار کې پروتو بے کسا مصیبت زدا او درته وې څوکې او درته زه لار لنډوانو چې لته ورنکې دیکھو ګورئ لته ورنکې قیامت کې برنګ رنگ خلق نیولی بادشاہان به پس نیولی بادشاہان چې د چالاس کې اقتدار دی د چالاس کې حکومت ته څوک پانسی کول او عمر کول کوي دا به پس نیولی دا به پدی نیولی چې تما د زمکه بادشاہ کړي دې د پاره وی چې د غریب آه در نه ګوره مال را نشي اسمان ته سره نه را نشي ټول وای د غریب آه در نه مال را نه رسي اسمان ته او تانا د غریب آه مال را غلې ده نو په خپل ذات به د قسمی کدي پرې بادشاہان به پدی کې نیولي مولیان به رانی ولی اسپایان غریبان خو ما دغه کړ دا لګوران دي مولیان به پدی کې نیولي د وظیفو ډکه ټوکرای پرتای ملنګ راشي وګه مولا صاحب وګه ما وای زه ما وګه ما واټ خبر نیم مونږ ته خبر کې دا کیسې ډېری ځکه ته وظیفه غواړي پچای ډکه پر وګه مولا صاحب پچ او یو دوانو راکا وګه ما او چړیا ولې په خخته
غریب منډه کی مليان به عمرانی ولی دا خبر وای واعظہ چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چون بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند خوبان دے سلور بمنس کی گی واعظہ چو جلوہ بمحراب و منبر میں کند چون بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند ملیان بیرانی ولی پیران بیرانی ولی چې ته خو یخ سوري ته ناست وې خپارام په مزه ناست وې دا مورمړو به اقدارانو سره په سرک ګنتی او بیلچې والی او طالب شکرانه پیش کړو په وړي کې به دې واسکټه چولې او جیب کې به دې واچولې ته د کمې مور بچې وې کم پیپر دې په دې قوم خرڅو د دې داسې مثال لکه یو بس ایکسیډنټ وشي د چا لاس ماتی د چا خپه ماتی د چا سر ماتی د چا پخته ماتی د چا خېټه شلیدلی د چا ملا ماتی او هسپتال کې ډېرې پروتي یو وای سر مې لاړو بل وای لاس مې لاړو بل وای خپه مې لاړه بل وای ملا مې لاړه او ډاکټر اریانی چې خدای سر والا ته ورمنډه کم کخپو والا ته ورمنډه کم کملې والا ته ورمنډه کم مليان روحانی ډاکټران او ملک ټول اکسیډنٹ کړي دي څوک خزنه خبر نه ده څوک لور نه خبر نه ده څوک زوی نه خبر نه ده څوک ځان نه خبر نه ده څوک دین نه خبر نه ده څوک مذهب نه خبر نه ده څوک اسلام نه خبر نه ده او ډاکټر اریان دې چې زینو کم پسې طالبانو لاورشي جلګه دا کتاب دا سیوایا دا سیوایا دا سیوایا کدی نور پسې ورشي جلګه دې خزو ته لګي واګي واچوي خدای ته وګورئ دا سبرام بار رئیس ته چا پسې هغه د یو خزه لور مړاوه هغه نه مخکې مور مړاوه هغه نه مخکې پلار مړو هغه نه مخکې رور مړو الور باندې جړل ورته ویل بچڑی میں کس کس نوروا بچڑی میں کس کس نوروا ماں نوروا کہ پیو نوروا کہ پیراوا نوروا کہ بچڑی تنوروا سکھ سکھ جاڑم مور جاڑم پلار جاڑم رور جاڑم کتاو نو عرض میں داو چې د مجلس او د وخت تقاضا خو صرف علمی خبره طالبانو سره یو څوک ول هغه ما سحر عرض کړي یو خبره پاتې و چې طالبګیرای سره او ملاتوب سره د اهل دل او هم نشینی به ضروری وي علم وش اوس علم د پاره به اهل دل لټه اهل دل هغه خلق دی چې چاته درد وی پاندرون مولانا وی گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی ککانے او لوٹائے خو صاحب دلو ته چې ورشي جوهر بدر نه جوړ شي نیکان اولیاء الله زما عزیزان په دغه زمره کې یو عالم تیر دی لوی مولانا جلال الدین رومی عالم او ډېر ښه عالم درس به کول طالبان تناسته د تلاو په غاړه قیلا قلنا قیلا قلنا مولانا روم ناسته او درس کوي قیلا قلنا سوال قائمه او جواب کوي سوال قائمه او جواب کوي شمس تبریز رحمت الله علیه راغه او د شاته او غلې غوند ناس چې سات تیر شه
در سے بس کنو دا شمس تبریز ورنزدې شو ورته وی چې گفت ای غوغا وقیل قال چیست اے مولانا دا شور دې چې جوړ کړي دی قیلا قلنا داس دی مولانا روم ورته دا سیو کته ورته وی چې مولوی فرمودنا دا لببن بے وقفا خلبن کا قیلا قلنا سشے دے برمقالات خرد مندال مخن د نیکانو خلق خبرو پورې تخان او چې دا قیلا قلنا دا سشے دے زما عزیزانو قیلا قلنا عام خلق څه پوهیږي دا هو بلکې خدای دې رحم وکړي تا زمونږ د زمانه طالبانو هم دا شوق اوس ورک شوی قیلا قلنا سوال او جواب چې دی دا اوس كلهم اصحاب الظواهر شمس تبریز رحمت الله علیه غله کې ناس بیا مولانا روم ورته اوس په غوسه کې ګوري ناګانا کتابونه د شمس تبریز راواغستو او تلاو ته وګور مولانا روم نور په غوسه شو چې کتابونه وګورځول تلاو چې سات تیر ش تلاو ته لاس کو کتابونه چرويست ټپه ورکو هغه نه دوړې و دا کرامت د شمس تبریز رحمت الله اوس زمون په دې ملک کې باز خلق داسې دي چې هغه وي دا دیوبندیان مليان چې دي دا کرامت نه مني اولیاء نه مني بزرگان نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مني دا څه خبرې بم ډېرې اوري عزیزان علماء دیوبند اولیاء نه منل خو پرېږده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان خو پرېږده د مدینه منوره سره تعلق د علماء دیوبند دا دی او عقیده د علماء دیوبند دا ده چې کومه خاور سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک لګیدلې ده دا خاور د عرش معلا نم بهتره دا د علماء دیوبند عقیده ده د علماء دیوبند عقیده ده چې د رسول الله د روضه مبارک هغه خاور او ګردی آی پرنجو کې چولی دی او به پسترګو کې چولی چې دینه خرانګ بنور چر علماء دیوبند د مدینه منوره قجوري داغي اډو کې مېدا کړی دی او په دارو کې چولی هغه خړلې چې دینه خشفا په بل سکی نو چې د مدینه خاورې کم خلق د عرش نه بهتري غني اب د مدینه سردار څنګه نه مني او داغه دا د چاکل مني دا روټي خلاص موټي خلاص چر ټول شوی دي صاحب ما وی علماء دیوبند اولیاء سردار منلو خبره نشتا علماء دیوبند او د دوی منځ کې اختلاف صرف دا ده چې عالم سره سپای او مجاهد پکار ده او دوی وای چې مولا دې صرف الواخور او تالی سټوي نور دې ته نه ټک کار نه کوي نو زمونږ او د دوی جګړه کې پالوا ده مذهب کې جګړه نشته مونږ الوا مخره او دوی وای چې خوري د دې روټي خلاص دوی دین چې ده یو نمایش فرض کړي جشن جنډیانی دیو بلپونه دیو نخری دیو سجاوٹ دیو دی خصیص ته دوی دین وای حالانکه دین د سجاوٹ او دین د جنډیانو او دین د نمایش نامه نه ده دین د یو عظیم سادهګۍ نامه یو عظیم داسې سادگی چې پیغمبر با
په مجلس کې ناستو او د باره به مېلمه راغی نو دومره عام به په مجلس کې ناستو چې د بار مېلمه ته به دا پته نه لګېده چې دې ډله کې پیغمبر کوم یو لباس به داسې و شان به داسې و ناسته به داسې و په لاره به روانو صحاباو نه به چرې مخکې نه ته صفکې به ورسره روان په لاره به روانو چرې چا داسې نه دی لیدلی چې پیغمبر داسې روان بلکې داسې به روان او وی به چې زه ټیټ سر روان مقصد دا دی چې الله محمد عربي هر وخت ستا په مخ کې سر نه ګوري زما عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د پاره چې کومه قربانه علماء دیوبند مور به پیدا کی د مولانا حسین احمد مدنی غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مفتی کفایت الله غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مولانا رشید احمد گنگوہی غوندي مجاهد مور به پیدا کی د مولانا شیخ الهند مولانا محمود الحسن غوندي مجاهد چې د انګريزانو د لاسه په تور او بو کې به قیدونه تیرول دالو اخوارو زرا پازې دی دیوبندیان چې دی اولیاء نه منیو امیان خدا عوام کل انعام بل هم اضل دا بی وقوف خلق دی دوی و یره دا برشتیا نه منی دی خوا وګورئ دا تاسو سره مخامخ زیارت د کوارټ عجیبادر صاحب رحمه الله تعالی و تبارک دا د حضرت بنور صاحب خلیفہ ٹھیک ده دا چې سکړی دي په خپل زندګۍ کې ځان لیکړي که تاسو لیکړي د دې جواب وکړئ ها قانون څه دی قانون څه دی تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قانون سے تلك امة قد خلت لها ما كسبت الله وی دا وړاندې چې کوم ټولي ذکر وشه لها ما كسبت دوی د پاره بد دوی عمل کارآمدي ولكم ما كسبتم او تاسو د پاره بس تاسو عمل کارآمدي ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او ستاد عمل تپوس به داغې نه قانون دا عجیباده سره ډېر لوی سره ډېر لوی ولی او بزرګ او د دې مطلب نه دی چې د سکړیو پاغه به خلاصيږي نه د سکړیو پاغه به تن خلاصي د سکړیو ځان اخلاص کړي تعالی په خپل وخت کې لارې خودلې دي د ځان خلاصي لارې درته خودلې دی خو وګورئ نوح علیہ السلام برای راست پیغمبر دی زوی داغه برای راست زوی د پلار پلار نه دی سوی ورته یا الله زوی می غر کیږي الله ورته وی انه ليس من اهلك دا ستا زوی ستا اهل نه دی انه عمل غیر صالح ځکه دا عمل ستا په شان نه دا د ستا زوی نه کوم اولاد کردار چې د پلار په شان نو هغه اډو داغه زوی نه ابل اورز ماته یو سړی راغی زکات راکا مال مونږ خپل مولیان یو زکات پسې ګرځي ته اوس مونږ پسې راځي ځه وې چې نه راکا زه د ګردی غوث نو اسم مال ګردی غوث څوک وې په کابل کې یو بزرګ تیر شوی ما غوتش بزرګو کنه یو ما زه د آدم علی السلام نو اسم کته د ګردی غوث نو اسه کنه میای نو زه د آدم علی السلام نو اسم تا نه زما رتبه اوچته ده دا خبره ده زه د پلاني نو اسم او زه د پلاني نو بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی بنده عشق شدی ترک نسب کنجامی که دری راه فلا ابن فلا چیز لیست
وای بنده د عشق شوی نسب د پریږ د جامی د عشق پلار کې فلانه زوی د فلانی هیڅ شی فلانه زوی د فلانی جناب محمد رسول الله خپل لور بی بی فاطمه ته وی یا فاطمه تو سلینی ماشیتی دنیا کې دې کسکاری ما ته وای چې زه حکم اے بچیان په دنیا کې چې داسې عملونه کې چې قرآن دې په قیامت کې راونی سي اے بچیا که دنیا کې دې داسې عمل کړو چې په قیامت کې قرآن راونی وي نو زه به دې خلاصول نشم پیغمبر لور ته وایي لور ته هر سړی به په خپل کردار په خپل عمل خلاص هر سړی به د خلاصي اسباب ځان له په دنیا کې په خپله جوړي د بل په توره به نه کېږي ته زما مونځ ما باندې فرض ما د پاره ته مونځ کولی شي ما د پاره ته روژه نیوی شي ما د پاره ته کلمه ویلی شي ما د پاره ته زکات ورکولی شي نه زما فرایض بس زه کوم ما د پاره ته